د محصل د ستړي ژوند انځور د مثنوي په بڼه. د محصل له ستړي ژونده ناخبره، د محصل له ستړي ژونده ناخبره، لږې ته وکړه پر ستړي حال نظره. زړه یې ډک دی له بلهاو امیدونو، د غوښتنو ارزوګانو ارمانونو. هر قدم یې د ښکلا غیږې ته یون دی، همیشه د خپل راتلونکي په لټون دی. هر قدم یې د ښکلا غیږې ته یون دی، همیشه د خپل راتلونکي په لټون دی. ارادې یې ښه پخې مبارزه کړي، د ژوندون د هر مشکل مقابله کړي. ارادې یې ښه پخې مبارزه کړي، د ژوندون د هر مشکل مقابله کړي. په تش جیب له خپله کوره مسافر دی، له پلارجان ورورک او موره مسافر دی. په تش جیب له خپله کوره مسافر دی، له پلارجان ورورک او موره مسافر دی. بېوسۍ پر سر اخیستی سرګردان دی، ډېر ناوسه په خپل ځان پورې حیران دی. سترګې سرې زړه یې زهیر په اندېښنو کې، اخته سوی په غمونو وسوسو کې. استادان ورڅخه غواړي چپټرونه، په خالي جیب څنګه واخلي کتابونه. استادان ورڅخه غواړي چپټرونه، په خالي جیب څنګه واخلي کتابونه. غم د چانس هم ورسره په امتحان کې، چې په څه ډول به خلاص ورڅخه ځان کې. سمیسټر ورباندې کال غوندې تېرېږي، د ژوندون په خوشحالیو نه پوهېږي. بیا ورکړی چې استاز نن سمینار دی، د موضوع په غونډېدو پسې تلوار دی. هر کتاب د زړه په وینو سره وایي، چې تر څو به له دې حاله سره پای. باندې ګران ټول استادان ښه یې عزت کړي، په اخلاص د زړه له تله یې خدمت کړي. استادان دي لکه شمې مشالونه، تیاره ژوند لرم دوی دي افتابونه. خاطرې به ورسره د محصلې وي، خاطرې به ورسره د محصلې وي، تل په یاد به یې همدغه ناوسې وي. د محصل ژوندون وي مل د زحمتونو، د محصل ژوندون وي مل د زحمتونو. آن د دور دی رښتیا د کړاوونو، آن د دور دی رښتیا د کړاوونو.